د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې شتون لري چې ځینې د اسلامي امارت له راتګ وروسته ثبت شوي دي. په مجموع کې ټولې ساحې چې دلته موږ میدان وردګ ولایت کې لرو هغه شپږ اویا ساحې دي. د شپږ اویا ساحو له جملې څخه 48 ساحې له وزارت سره ثبت دي او دا کوم پات نور ساحې چې دي هغه د امارت پر راتګ سره له هغو ځایو څخه موږ لیدنه کړې ده، څارنه مو کړې ده او موږ دا بللي دي چې دا تاریخي ساحې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې میدان وردګ ولایت ډېر شمېر تاریخي آبدات لري چې اسلامي امارت یې باید خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. همدارنګه زیاتوي یا د سیمې د داسې ورغوي چې له بهره هم سیلانیان ورته راشي. باید د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې بهرني سیلانیان دلته راشي او بل توجه ورته وکړي دغه سیمو ته. مثلا بعضې له منځه تللي دي. دولت باید داسې ساحو ته توجه وکړي تر څو د خلکو ورتګ ورته ډیر شي او زمینه ورته مساعده کړي. ما داریم در چاربند داریم، چشمه شور داریم که بیران است. اینا اگر امارت اسلامی وزارت توجه کنه ایره جور کنه. جای سیلانی داریم، جای تاریخی داریم، این قلعه‌چوغ داریم، تخمک داریم، پل سرخ داریم. دیگه طرف وردک که ما بلد هستم جلگه است. اینجا ما تاریخی جای داریم، در سنگلاخ تاریخی جای داریم. اگر ایره امارت اسلامی وزارت توجه کنه ایره برای ما جور کنه بسیار خوب جا داریم. دی ویلو ده چې په میدان وردګ ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې شته چې مشهورې د الغتا، چنګیز کلا، کافر کلا، بوت او ارګ دي چې د ډیری سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی.